سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، له لوی اختره فوراً بعد افشان سینمې ته یو ځل بیا راغو چې په دې کې یو فلم لګېدلی دی د بدعملو بدعمله. په دې فلم کې ارباز خان، جهانگیر خان، مهک نور، طواف سرادي، دارنګه ډېرو اداکارانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې فلم ډایرکټر ارباز خان دی. ارباز خان به تاسو پیژنئ چې د په ډېرو فلمانو کې د خپل ډایرکشن فن کتونکو ته ښکاره کړی دی. د ارباز خان چې کوم فلمان وي، هغه فلمان کتونکي ډېر په شوق او په مینه باندې ګوري. نو دا فلم د بدعملو بدعمل دا هم ارباز خان جوړ کړی دی. ګرانو کتونکو، د دې مزید آلات له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه ښه کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به د پروګرام نورم ښایسته کړم. راځئ چې سینمې ته دننه لاړ شو. ګرانو کتونکو، له تاسو سره د یو پښتانه ورور پیژندګلوي کوم چې د فلمانو ډېر شوقین دی. نو زه له ده پوښتنه کوم چې د فلمانو شوق تا ته له کومې خوا راغلی؟ ته له فلمانو سره دومره مینه ولې لري؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر خیرت؟ خیر دی، د خدای فضل دی، الحمدلله. ځوانه، ستا نوم څه شی؟ تورجان. تورجان وروره، د پښتو په فلمانو کې زه چې کومې سینمې ته لاړ سم تا وینم. له فلمانو سره د دا مینه څنګه راغله؟ بس تقریبا د 2017 سره زه فلمونه ګورم، شوقین یې زیات یم، او لیکن فلمونه ډېر ښه خوند کوي چې په طریقه جوړ شي. لکه څنګه چې اوس مخکې زاړه فلمونه ول، هغه ځان ته ول، په د مابین کې چې کوم فلم اول د سره راغلی خانه بدور سلو، ته صرف زما یې، مطلب دا اوس چې کوم فلمونه روان ډېر سپر 8 فلمونه روان، دغه رقم فلمونه چې جوړ شي انشاءالله سینماګانې په مخ ولاړ شي، فلمو والا به نور هم په مخ ولاړ شي. اچھا، دا ما ته وایه، په وړوکي اختر کې 2 نوي فلمان کراچۍ ښار ته راغو. د یوه فلم و ته صرف زمای، د بل فلم نوم و اوس خو مې زړګی شو. تو په دې دواړو فلمانو کې ښه فلم کم یو؟ ته صرف زمای، هغه ډېر سپر 8 فلم و، ډېر بهترینه فلم و. دغسې لکه نور هم دغه رقم فلمونه جوړ کړي، انشاءالله دغه رقم فلمونه به نور هم په مخ ولاړ شي. اچھا، دا ته صرف زما ہے، دا تر اوس خو مې زړګی شوی، تر دې بهترینه فلم و. هغه بهترین والی څه شی و؟ فلمان دغه چې ولو چې مخکې وروره هغه کوم فحاشي زیاته وبش کې، مطلب جنګونه زیات ول، ټاکو ټوکو په هر څه باندې. خو مردا غواړي چې کهانۍ والا فلمونه جوړ کړي، لف سټوري والا فلمونه جوړ کړي، ټاکو ټوک پشکې نه وي. نو په دا رقم فلمونه به زیات شي، لکه تماشبین به زیات راشي ورته. موږ هم دا غواړو چې د ارشد خان سره دا فلمونه لکه څنګه چې په اختر کې فلم راغلی و، په نظر بد لګېدلی و، ډېر بهترینه فلم. هغه نظر اعظم ته صرف زما تا ما ته مجلس وکړي چې ډېر بهترینه فلم ولې. اچھا، ته دا یایې چې فلم کم د پښتانه د کلچر مطابق وي، د پښتون کم خوی خصلت وي، او په فلم کې ښکاره کړي هغه فلمان کتونکي خوښوي. بالکل هغه خوښوي چې کم فلمونه د پښتو فلمونه د پښتو په کلچر ډک شي، نو هر سړی ورته راځي، تماشبین به زیات شي نور هم. لکه چې اوس څنګه څه د کوچني اختر څه فلمونو ته که تماشبین زیات شوي، نور هم دغسې زیات دي. اچھا، تورجان وروره، دا ما ته وایه، په لوی اختر کې 2 فلمان ولګېدل. یو فلم ولې بدماشي به درنه پاته کم، بل فلم هو شهنشاه باچا. په دې دواړو فلمانو کې کوم یو فلم د خوند غو؟ سم بهترینه فلم و چې شهنشاه باچا ډېر سپر هیټ فلم و. دغه رقم فلمونه نور جوړ شي انشاءالله، دغه رقم فلمونه ډېر سپر هیټ فلم و. سپر هیټ والی څه شی و؟ سپر هیټ والی دغه و چې د مور او د زوی کهاني وبشکې، نو هر سړی ورته راتله، یاره کهاني ډېره بهترینه کهاني وه. اچھا، ډېر کتونکي دا مجلس کوي چې په کوم فلم کې جهانګیر نه وي، هغه فلم ناکامه وي. په شهنشاه باچا کې فلم سټار جهانګیر صاحب نه و. نو ته څه یې، دا فلم له جهانګیر صاحب بغیر کامیاب و که ناکام و؟ نو پس خدا نه چې په دې کې به جهانګیر بس بیا به جهانګیر باندې فلم مخته ځي چې کوم فلم کهاني سم وي. لکه ارشد خان چې کوم فلمونه جوړوي، لکه د شروع سره د ارشد خان فلم تر اوسه ناکامه شوی نه دی په مخه تللی. زه اوس هم د ارشد خان ته دا پیغام لرو، انشاءالله دغه رقم فلمونه دی جوړ کړي، نور به هم انشاءالله په مخه ولاړ شي. تورجانه، ما ته دا ووایه
چې د کراچۍ په ښار کې د فلم کتونکي انسانان شته که نشته؟ یاره فلحال خو زیات دي خو لیکن د صدر کې تماشبین دونې نه راځي لکه څنګه چې ناز بابا سینما ته زیات راځي. اچھا په آخر کې فلم سازانو ته که څه د زړه خبره کوي بالکل تا ته اجازه ده. یاره خو موږ ارشد خان ته هم دا پیغام دی، شاهد عثمان صاحب ته هم دغه پیغام کړی دی. شاهد عثمان صاحب چې کوم فلم جوړ کړی و ته صرف زما یې دغه رقم فلمونه جوړ کړي انشاءالله نور به موږ په مخه تماشبین به زیات شي ورته. او ارشد خان ته خو موږ په سر سرو سلام دی چې هغه ځان فلمونه جوړي ډېر بهترینه فلمونه جوړوي. ګرانو کتونکو داود تورجان چې د پښتو فلم انډسټري سره له فلمانو سره تر حد زیاته شوق دی، نو دی وایي چې فلم سازان کوم فلمان جوړوي هغه د پښتانه د کلچر مطابق وي، نو هغه فلمانو ته به کتونکي په درزنو راځي. دا هغه فلمان به کتونکي ګوري، په دې به د فلم انډسټري هم بحاله سي، سینماوې به هم بحاله سي. په سینماو سره چې کوم انسانان روزګار کوي د هغو روزګار به هم بحاله سي. ګرانو کتونکو دا و د تورجان سره زموږ خوندوره مرکه. تر بل پروګرامه پورې مو پر لوی خدای سپارلي یاسته. د خدای په امان.